بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څرنګه ستاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو د بېساري قربانیو او د ولسونو د قوي ملاتړ په نتیجه کې بیا ځلې په ټول هیواد باندې بشپړ حاکمیت ترلاسه کړ. سمدلاسه د نظام او اداراتو پر جوړولو کار پیل او د یوې قوي او منظمې اردو د جوړولو هڅې روانې شوې چې لله الحمد په نتیجه کې افغانستان د یوې قوي منظمې او په عصري وسایلو سمبال اردو څښتن شو چې د دې جملې څخه د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې یو هم د 215 اعظم قلي اردو دی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې شتون لري. دا چې د دې قلي اردو رهبري او مسؤلینو د فتح څخه راوروسته په امنیتي دفاعي او اداري چارو کې څنګه او کومې لاسته راوړنې لري په اړه یې دغه مستند چمتو شوی دی. هیله ده پای در شیبو پورې راسره ملتیا وکړي. پاتی لمرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو نظام بساتو کمرو کا پاتی کی گو خو اسلام د 215 اعظم قلي اردو رهبري او ټولو منصوبینو د فتح څخه راوروسته د اسلامي امارت د مشرتابه د ټولو اوامرو په پلي کولو سره لیواګانې، کنډکونه، مدیریتونه او امیرتونه بیا ځلې فعال کړه چې لله الحمد په نتیجه کې ښې لاسته راوړنې لري. د ملي اسلامي اردو په چوکاټ کې تخنیک او اسلحه د ملا د تیر حیثیت لري او له ډیرو مهمو او اړینو برخو څخه ګڼل کیږي. د مسلکي پرسونل په درلودلو سره سلګونه عراضي وسایط او بیلابیل ډول اسلحې د شپه او ورځې خدمت په موخه د دوی په لاسونو د 215 اعظم قلي اردو په بیلابیلو ورکشاپونو کې ترمیم او بیا ځلې ګټې اخیستنو ته سپارل کیږي. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې 215 اعظم قلي اردو په هلمند کې موقعیت لري او هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو شلو کلونو کې د سختو جګړو شاهد و چې د همدې جګړو له امله په زیاته اندازه نظامي تجهیزات ته زیان رسېدلی و. خو لله الحمد اسلامي امارت د فتح څخه وروسته تخنیک او اسلحې مدیریت د 215 اعظم قلي اردو اړوند زیانمن شوي نظامي وسایل بیا ځل ترمیم او د ګټې اخیستنې لپاره چمتو کړي دي. په مجموع کې د ټولو ترمیم شوي وسایطو تعداد شاوخوا 2850 دی چې له دې جملې څخه 410 عرادي حامي وسایط ترمیم شوي دي. همداراز 1980 عرادي رنجران ترمیم شوي دي او 611 عرادي مختلف وسایل ترمیم شوي دي او د اسلحو د ترمیم په برخه کې مو 40000 بټیسي توپونه او 104 عامل سپکې وسلې د تخنیک او اسلحې مدیریت په ورکشاپونو کې د مسلکي پرسونل لخوا ترمیم شوي دي چې په سرحدي او داخلي جستامونو کې به ګټه ځینې واخیستل شي. همدا راز مو د فتح څخه وروسته چې د مجاهدینو سره هر ډول اسلحې موجود وي هغه ټولې اسلحې مو تخنیک او اسلحې مدیریت د املاک او امنیت په ډیټابیس کې ثبت او راجستر کړي دي. ترڅنګ مو د تخنیک او اسلحې ریاست او د تخنیک مدیریت په ابتکار د لیواګانو او داخلي جستامونو د تخنیک مدیریت اړوند ورګانونو ته سیمینارونه دایر کړي دي. مخابروي اړیکې او ارتباطات د منصوبینو ترمنځ د دوامدار همغږۍ په جګړیزو حالاتو کې د ملي اسلامي اردو د بریالیتوب غوره نښه ده. د مخابرې مسلکي پرسونل د ارتباطاتو د تامین سربیره په خپلو ورکشاپونو کې د مخابروي اجناسو د ترمیم چارې ښه په کیفیت سره پر مخ وړي. دلته خو ډېر جنګ شوی دی او ډېره جګړه شوې ده په دې ځای کې دغه شان ډېر سره تخریب شوي دي. کم د مخابرې سامان چې دی او یا د کمپیوټرو د پرنټر پاک کم سامان چې دی او یا نور داسې انتن دی د 215 اعظم قلي اردو کې داخل ورکشاپ د مخابروي د جوړولو د اجناس د جوړ دپاره موږ یو ورکشاپ لرو چې په دې کې مو دا کم پرسونل کار پکې کوي هغه که کمپیوټر دی پرنټر دی او یا مخابره ده او یا دغه د مخابرې مربوط شی چې دی هغه راځه تر انتنه پورې تر یو لینه پورې تر دې پورې چې کوم شی بسته کېږي دا انشاءالله د لیته ښه په منظم توګه باندې دا ورکشاپ فعاله دی او کار یې فعالیت لري مخ ته وړه کېږي. دغه د قلي اردو ارتباطات چې زموږ د قلي اردو کم ټاور دی او یا زموږ د قلي اردو کم کنډک دی او د کنډک ټاور و د کنډک کرول و د کنډک قومندانې په ارتباط کې دا موږ سره وصل کړي دي او زموږ د مخابرې د حسابه د قلي اردو کرولان دي چې وځي داخلیږي او په سراتیر څخه خاص ګرنیزون چې د دې په قلي اردو پسې مربوط دی د دغه کم ارتباط چې دی دا موږ برابر کړی دی کوم د شی انشاءالله ستونزه نه لري.
دا د 4 سره طرفونه د کلي اردو د ټاورانو د ټول ارتباط انشاءالله تعمیل دی. کومې ټولیانې یا کنډکان یا پوستې چې وي په دې غرو کې د دې ارتباط د هرې پوستې د یوې صدر بلې پورې موږ ارتباط سره جوړ کړی دی، د بلې پوستې صدر کنډکه پورې، د کنډکه څخه تر لیوا پورې، او د لیوا څخه بیا راځه تر کلي اردو پورې، د کلي اردو څخه بیا تر وزارته پورې. یعنې هغه پوستې والا هم کولی شي چې د وزارت سره خبره وکړي، هغه پوستې والا هم کولی شي چې خپله د کلي اردو سره خبره وکړي، پوستې والا هم کولی شي چې خپله د لیوا سره خبره وکړي. راپاتی لمرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو نظام بساتو کمرو کا پاتی کی گو خو اسلام د صحي چارو پرسنل د مسلکي ډاکټرانو په درلودلو سره په جګړه ایزو ډګرونو کې مهم رول لوبوي. دوی په هر حالت کې په شپه او ورځ کې د مجاهدینو او منصوبینو درملنه کوي، د دوی ټپونو ته د ملهمو پټۍ لګوي او د روغتیا هرې برخې ته په وخت باندې ځانونه رسوي. الحمدلله د فتح را په دې خوا زموږ د 215 اعظم کلي اردو په 15 ګونو لیواګانو او مربوطه کنډکانو کې موږ الحمدلله فعاله کلینیکونه لرو چې په کومو ټولیو کې مجاهدین مریضان سي هغه انتقالیږي کنډک ته. که په کنډک کې د دغو مریضانو مجاهدینو تداوی ناممکنه وه نو بیا را انتقالیږي لیوا ته. که په لیوا کې هم د دغو مریضانو تداوی ناممکنه وه نو بیا را انتقالیږي د 215 اعظم کلي اردو صحوي روغتون ته. که دغو مجاهدینو تخصصي تداوی ته ضرورت درلودی نو دا بیا د استلام په زیرا استول کیږي چارشد بستر ته. او موږ الحمدلله د دې ترڅنګ د ملکي وګړو د ضرورت په وخت کې او د حادثاتو په وخت کې موږ پوره چمتوالی او آمادګي لرو. د مثال په ډول زموږ دوې لیواګانې پر عمومي شاهراو باندې پرتې دي، لکه یوه د دلارام او هرات پر عمومي شاهرا پرته ده، بله مو د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د هلمند او کندهار پر عمومي شاهرا پرته ده. د ملکي وګړو د ضرورت او حادثاتو په وخت کې د مثال په تور د سیلابو په وخت کې زموږ صحي پرسونل پر خپل وخت باندې ځانونه ورسولي دي، او د مثال په ډول ماشومان برمو ته لوېدلي دي، زموږ صحي پرسونل پر خپل وخت باندې ځانونه ورسولي دي. الحمدلله په 215 اعظم کلي اردو کې ښوونیز مرکز کې 3 دورې میډیکان فارغه کړي دي چې دغو مجاهدینو ته فارغت وروسته خپل سندونه په لاس ورکړل شوي دي. د سندو ورکولو وروسته بیا د استول شوي دي خپل صحي مراکزو. انشاءالله موږ ولس ته دا اطمینان او دا ډاډ ورکوو چې د حادثاتو او د طبیعي مشکلاتو په وخت کې نو موږ دوی ته غېږ خلاصه ده، د وسایلو په بخش کې، د درملو په بخش کې، په هر بخش کې چې انشاءالله موږ دوی ته همیش غېږ خلاصه ده د مشکلاتو او ضرورت په وخت. خدای سره د وصل وسیلې د مدرسې له خدای سره د وصل وسیلې د مدرسې د علم او د پوهې خزانې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د ښې حکومتولۍ دپاره په ټولو اداراتو کې د ملي دفاع وزارت سربیره د 215 اعظم کلي اردو په جزتامونو کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر اداره ایجاد کړه چې د دیني او اخروي کامیابۍ لپاره منصوبین خپلو اړینو دندو ته متوجه کوي. لله الحمد چې پته راغلې ده تر پتې د مخه زموږ مشکلات د مجاهدینو د سبقانو سواد آموزي او دا سره کم نور د شان نسبه کېدلی، نو چې کله الله پاک دغه نصرات را سره وکړي چې فتح زموږ نصیب کړله او نو موږ د دغه د مدیر عقیدتي کم هغه 15 امریات چې دي، یو امریت امر بالمعروف دی، بل امریت سواد آموزي ده، بل امریت د مدارسو دی، بل امریت د تخنیک دی، بل امریت تعلیمات اسلامی دی. نو کوم امریت چې تعلیمات اسلامی دی هغه امریت عقیدتي درسو دی چې د مجاهدینو لپاره خدمت وکړي. نو د یکشنبې او د چهارشنبې په ورځ د عساکرو او د بریدمنانو عقیدتي سبقان دي، او د دوشنبې په ورځ بیا افسران مشران کښېني په عقیدتي درس کې. لله الحمد ټول ښه په شوق او په ذوق کښېني عقیدتي درسو ته، قضایي نه پکښې کوي، او د سره تر پایه پورې ښه استادانو بیا ورته درولي دي، سپین ږیري شیخان عقیدتي درسونه ورته وایي. او کومه امریت چې د سواد آموزي دي هغه په هر لیوا کې او په هر کنډه کې چې کوم د سواد آموزي استادان موږ لرو هغه مجاهدین
ښه په شوق په ذوق خپل خطونه کاږي او کوشش یې کړی او تر ډېره حده پورې د مجاهدینو خطونه زده سوي دي. او کوم امریت چې د امر بالمعروف دی هغه د مجاهدینو دپاره دا خدمتونه کړي دي چې لله الحمد په سنت طریقه ډېر برابر دي مجاهدین او داسې یو منکر کار نه په کلي اردو کې او نه په لیوا کې او نه په کنډه کې لیدل کېږي چې هغه د منکر کار او موږ دې ورته وایو چې دا مه کوو ځکه چې دلته تر فتحې وروسته د امیر المؤمنین حفظه الله کم هغه فرمانونه چې راغلي دي الحمدلله هغه ټول تطبیق دي نو د هغه د فرمانونو په تطبیق سره مجاهدین ټول برابر سوي دي هغه که مشران دي که کشران دي ټول پر هغه باندې عمل سره کوو نو لله الحمد داسې منکر کار په مجاهدینو کې نه لیدل کېږي او کوم امریت چې د تخنیک دی هغه موږ هغه کارونه مخکې وړي دي هغه ښه برحال دي او هغه د مساجدو دپاره کوم مسجدونه چې دي موږ شان ورته ورکو هغه که سپیکرونه دي هغه که پرشونه دي د هر قسمه د مساجدو اړونده چې دي هغه په 100% کې 90% اوس پوره سوي دي 10% پاتې دي او کم امریت چې د مدارسو دی د مدارسو په امریت کې هم لله الحمد په مرکز کلي اردو کې موږ دا کال مو 4م کال دی چې موږ وړه دوره او لویه دوره دلته کوو او په 15 لیواګانو کې بیا په نن ویل کېږي او دغه د لوی دورې او د وړې دورې تقریبا د 60 کال په جریان کې 145 کسان موږ د لوی دورې لرو او 95 کسان د وړې دورې لرو او په هغه نورو درو کلو کې تر 100 کسان 108 کسان 114 کسان داسې د لوی دورې درلوده او 95 او یا 108 نفر بیا بل کال د وړې دورې درلوده نو الحمدلله هغه طریقې او کارونه مو ټول برابر دي او نور د فنونو طالبان چې دي چې سبقان د ډېر کلونو څخه پاته وو هغو ته مو ښه زمینه برابره کړې ده چې هغه په لیواګانو کې او په کنډکانو کې ښه علما مو ورته درولي دي هغه خپل سبقان وایي د فنونو سبقان د اولې درجې شروع بیا تر اخرې درجې پورې یوه لویه دوره او وړه دوره چې دا په مرکز کلي اردو کې کېږي د عمر ثالث رحمت الله تعالی علیه په مدرسه کې دا کېږي کمرو کا پاتې کېږو خو اسلام بساتو نظام بساتو نظام بساتو دا ویني لارې دا ټپي ټپي لښکرې دا سرې په وینو زغرې دا سرې په وینو زغرې د توپچي او بطریه ځواک د جګړه ایزو عملیاتو پر مهال د ملي اسلامي اردو سره حمایي دندې پر مخ وړي او د دښمن پټنځایونه او مرچلونه په خورا اسانۍ سره له منځه وړي. د 215 اعظم کلي اردو توپچي مدیریت مربوط لسکونه ضرب 122 ملي ډي سي توپونه چې د کلي اردو په قرارګاه او اړوند جزو تعاملونو کې ځای پر ځای دي د ټولو چک او کترور د مسلکي ټیم لخوا تر سره شوی دی کوم چې اولیه ترمیماتو ته ضرورت و هغه مو د یاد مسلکي ټیم لخوا تر سره شوی دی او یو شمېر ډي سي توپونه چې ترمیم اساسي ته ضرورت درلود هغه مو د کابل او مرکزي ترمیم خانې ته د ترمیم په مخه انتقال کړي دي چې له ترمیم نه بعد نوموړي توپونه بیرته خپل جزو تعامل ته انتقال شوي دي فعلا ټول ترمیم شوي توپونه فعال کومه تخنیکي ستونزه او عوارض نه لري همدا شان د ترمیم په برخه کې 4 شین روسي زریدار ټانګونه چې 2 شین 55 او 2 شین 62 په دوهمه منصوري لوا کې د تیر نظام د سقوط پر مهال غیر فعال پاتې شوی و د یو مسلکي ټیم په زیاره کوشش فعال او ګټه اخیستنې ته آماده شوی دی و ضرب زیو 23 یا په اصطلاح دومیله چې مخکې له فعالیته لوېدلې وه د کلي اردو په ورکشاپ کې بیرته فعال او کار کولو ته آماده شوي دي د 215 اعظم کلي اردو توپچي مدیریت له فعالیته تر همدې مهاله په تعداد د 404 تنه توپچي منصوبین د توپچي مسلکي زده کړو څخه فارغه شوي دي چې د هغوی له جملې څخه 116 تنه د مرکز په تعلیماتو مشترک قومندانۍ کې او په تعداد د 150 تنه د کلي اردو په ښوونیز مرکز کې او په تعداد د 200 تنه د کلي اردو مربوط په نورو جزو تعامل کې په بریالیتوب سره فارغه شوي دي فعلا د دوهمې منصوري لوا په 4م کنډه کې په تعداد د 15 تنه مجاهدینو ته د 120 ملي غرني هاون یو میاشتنی درس جریان لري د لومړۍ بدري لوا په 4م کنډه کې په تعداد د 40 تنه مجاهدینو ته د توپ ډي سي سوق او ادارې
2 میاشتنی درس جریان لري. د 215 اعظم قلی اردو د رهبرۍ د هدایت په اساس د قلی اردو په ښوونیز مرکز کې د BM21 یا چلمله یا د پیاوه زریدار ټانګ او ضربتۍ ټانګ د عملی او نظری زده کړو پلان ترتیب شوی دی. ان شاء الله چې په راتلونکو ورځو کې به عملاً پیل شي. را پاتې له مرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو نظام بساتو کم رکا پاتې کېږو خو اسلام بساتو نظام. د 215 اعظم قلی اردو د شورا په تعلیمي مرکز کې مجاهدین په مسلکیتوب سره روزل کیږي او د ملي اسلامي اردو په ټولو ډګرونو کې تعلیم او تربیه مهم رول لوبوي او د ملي دفاع وزارت مشرتابه او د 215 اعظم قلی اردو رهبرۍ د مجاهدینو تعلیم او تربیه ته لومړیتوب ورکوي. د فتح څخه تر ننه پورې ان شاء الله تعلیمات کې مو کم کړی دي او کم محنت او زحمت مو کړی دی. د معسکرات دورې مو شروع کړې، وروسته هغه و چې مسلکي دورې شروع شوې. الحمدلله اوس مو ډېر کار ښه منظم روان دی، ډېر مو ښه پرمختګ کړی دی، ډېر ښه برابر کار روان دی. نو د فتح څخه تر ننه پورې مو 6 دورې معسکرات فارغه کړې، 3 میاشتنۍ معسکرات. نو په دغه 6 دورې کې مو 4600 10 کسان فارغه کړي دي، تصدیقنامې ورکول شوی دی. نو اومه دوره هم جریان لري، شروع ده. نو مجاهدین مجازب کړي دي، اوس په تعلیماتو بوخت دي، تعلیمات کې 899 کسان انشاءالله اوس د تعلیم لاندې دي، په تعلیم بوخت دي، خپل زده کړې کوي. نو دغه رقم مسلکي دورو کې مو مسلکي مجاهدین فارغه کړي دي، مسلکي خلک لرو، مسلکي کورسو ته ما استولی دي. نو تر فتح څخه تر ننه پورې مو مسلکي دورې 2800 کسان مسلکي دورو ته معرفي کړي دي، مسلکي دورې یې ویلې دي او مسلکي دورو څخه فارغ شوي دي. نو هغه دورې مختلف النوع دورې دي. مثال هغه دغسې راځه، مثال لکه مخابرې په بخش کې، لوجستیک په بخش کې، دغه رقم د جنایي په بخش کې، توپچي په بخش کې، ډېر دغه رقم وغیره نور دغه رقم د ټولیان په بخش کې، مثال د بولک مشرانو په بخش کې مو محنت کړی دی، کورسونه مو دایر کړي دي. نو انشاءالله معرفي شوي کورسو ته نو کورسونه یې سرته رسولي دي. د اشغال ټغر د ټولېدو سره سم د 215 اعظم قلی اردو رهبرۍ د انجنیري پرسونل د مسلکیتوب لپاره لاس په کار شول. مجاهدین د انجنیري مسلک لپاره تعلیمي ډګرونو ته سوق کړل. د هلمند او نیمروز مجاهد ولسونو لپاره یې په بېلابېلو جزتامونو کې په دندو وګمارل، تر څو د ترافیکي حوادثو، طبیعي پیښو او د ورښتونو پر مهال د سیلابونو راوتلو له خطره او هر ډول افتونو ته پر وخت ځانونه ورسوي. 215 اعظم قلی اردو انجنیري مدیریت تقریبا په 6 برخو کې خپل عمده کړنې ترسره کوي، چې هغه یو د تحکیماتو په برخه کې کړنې ترسره کوي، د خنثی په برخه کې کړنې ترسره کوي او د نجارۍ په برخه کې کړنې ترسره کوي، د اکمالاتو په برخه کې کړنې ترسره کوي. د تحکیمات په برخه کې موږ تقریبا ډېر کارونه کړي دي. د تحکیمات په برخه کې موږ 2 بابه بیزونه جوړ کړي دي، 41 بابه مو پوستې جوړ کړي دي، 46 بابه مو د اوسېدلو وطاقونه جوړ کړي دي او 1420 کیلومتره مربع ځمکه موږ هواره کړې ده او تقریبا 480 کیلومتره مو سړک جوړ کړی دی، 30 بابه مو ټاوران جوړ کړي دي، 4 بابه مو پلچکان جوړ کړي دي. نور همداسې د سیلاب وړونکو دپاره چې د سیلاب اوبه مړول دي 2 غټ غټ ځایونه جوړ کړي دي چې د خلکو خلک مو د سیلاب د اوبو څخه ژغورلي دي، د خلکو دپاره مو ځایونه جوړ کړي دي او 80 پوستې نور هم اوس هم د 9 سرحدي لوا په کاري ساحه کې تقریبا جریان لري، چې اوس هم کار پر شروع دی، کار پر روان دی، جوړېږي، هغه هم د جریان په حالت کې دي. او د خنثی سازۍ په برخه کې موږ تقریبا د تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې اوس زموږ په هیواد کې سرتاسري امنیت مشکلات نشته، دښمن نشي کولای چې ماینونه ښخ کړي، خو هغه کم ماینونه چې د جنګو په وخت کې ښخ شوي وو هغه موږ د مسلکي خلکو په واسطه باندې کشف کړل او خنثی مو کړله. پاتې له مرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو نظام بساتو کم رکا پاتې کېږو خو اسلام بساتو
نظام بساتو نظام بساتو دا ویني ویني لاري دا ټپي ټپي لخکري دا سري په وینو زغري دا سري په وینو زغري. درنو قدرمنو لیدونکو دا د 215 اعظم قلي اردو د قرارګاه اړوند مدیریتونو چمتو سوی مستند ډېره مننه چې د پای در شیبه پورې مرا سره ملتیا وکړه. در بیا پورې د الله په امان.